ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې یو شمېر مسؤلینو یې ملتیا کوله چپرهار ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ په بازار کې په پلي ګرځېدو سره د خلکو ستونزې واورېدې او همداراز په بېلابېلو برخو کې هټیوالو ته لازمې لارښوونې وکړې. هغه په یاد بازار کې هټۍ په هټۍ وګرځېدو او د ستونزو اورېدو ترڅنګ یې له خلکو وغوښتل چې د خپل نظام په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د امنیت په تامین او مشکوکو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي ترڅو په ډاډمن ډول ژوند وکړي. ننګرهار والي همداراز له هټیوالو او د سیمې له خلکو وغوښتل چې د خپلواکۍ سلیمې کلیزې د لمانځنې په موخه چمتووالی له خپلو کورونو، کوڅو، هټیو او نورو سیمو کې پیل کړي ترڅو په بېساري ډول دغه ملي ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي. د چپرهار ولسوالۍ د بازار هټیوالو ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې دوی خواته پلی راغی، ستونزې یې واورېدې او په پلي ګرځېدو سره یې په یاده ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت پیغام خپور کړ. د یادونې وړ ده چې په بازار کې د پلي ګرځېدو پر مهال ننګرهار والي سره د سیلاب کل اردو قومندان، د نظامي شورا غړو، ملکي ادارو یو شمېر مسؤلینو، چپرهار ولسوال او یو شمېر نورو هم شتون درلود.